د پښتو وحشتناکه کیسه د شنی کلی شیطانی خزه. د غرونو ترمنځ یو ښکلی او شین کلی و. هغه کلی دومره ښایسته و چې خلک به یې ورته شنه جنت ویل. د کلی هر طرف ته شنې ونې، ګلان، رواني ویالي او د مرغانو خوږ آوازونه اوریدل کیدل. د کلی خلک ډیر خوشحاله وو. ماشومان به په پټیو کې لوبې کولې. ښځې به د چیني نه اوبه راوړلې او سړي به په پټو کې کار کوه. هره شپه به د کلي خلک د اور شاوخوا راټولېدل. کیسې به یې کولې. زمون کلی تل د ورورولۍ او سولې کور وي. هو، مشر سمه وایي. موږ ټول د دې کورنۍ برخه یو. ناوخته به خندوق نه پوهېدل چې دا خوشحالي به ډیر ژر په ویره بدله شي. د عجیبې ښځې راتګ. ستاسو میلمه راغله. دا ښځه څوک ده؟ مو باید ووځو. باران ورو ورو اوریده. د کلي یوې بوډۍ ښځې ولیدل چې د ځنګله له طرفه یوه تور لباس اغوستې ښځه روانه ده. د هغې اوږده تور ویښتان وو، مخ یې سپین لکه مړی او سترګې یې سرې لکه اور. بوډۍ ښځې ولیدل دا څوک ده چې په دومره تیاره کې یوازې راځي. هغه ښځه ورو ورو کلي ته قدم کېښود. خلکو ترې وپوښتل ته څوک یې؟ هغې په یخ غږ وویل زه مسافره یم. دلته یو دی. دوی راغلل. په ما باور وکړه. پناه غواړم. د کلي خلکو د رحم له مخې هغې ته د کلي په څنډه کې یوه خالي کټیا ورکړه. خو له هماغې شپې نه عجیبې پیښې شروع شوې. د شپې چیغې. د کلي خلکو هره شپه له ځنګله نه د ښځې چیغې اورېدې. کله به یې خندل، کله به یې ژړل او کله به یې داسې آوازونه کول لکه څوک وژل کیږي. ماشومان به په ویره کې خپلو میندو ته نښتل. یو سړی وویل دا عادي ښځه نه ده. بل وویل ما خپله ولیدله چې د شپې د هغې سترګې سره بلیدي. خو ځینو خلکو باور نه کوه. ماشومان ورکیدل. څو ورځې وروسته د کلي یو ماشوم ورک شو. ټول کلی یې په لټه کې شو خو پیدا نه شو. بیا بل ماشوم ورک شو. بیا بل. خلک سخت ویرېدلي شول. یوه مور چیغې وهلې دا هماغه ښځه ده، دا زموږ ماشومان وو. خو لا ثبوت نه و. د راز معلومول. د کلي زړور ځوان رحمان پرېکړه وکړه چې حقیقت به معلوموي. هغه یوه شپه پټ د هغې ښځې کټیا ته لاړ. کله چې کړکۍ ته ورنږدې شو نو د ده ساه ودرېده. هغه ښځه نه وه. هغې خپل مخ بدل کړ. غاښونه یې اوږدې شول، سترګې یې سرې شوې او بدن یې د بلا په شان شو. هغه د انسان غوښه خوړله او ورک ماشومان یې هلته مړه پراته وو. رحمان په ویره وتښتېد. د کلي وحشت. رحمان خلکو ته هر څه وویل. ټول کلي په ویره کې ډوب شو. هماغه شپه هغه شیطاني ښځې په کله حمله وکړه. هغه د کورونو دروازې ماتولې، چیغې یې وهلې او خلک یې ټپي کول. ماشومان ژړل، ښځې چیغې وهلې او ټول کلي په ګډوډي کې وو. وروستي مقابله. د کلي ملا امام وویل دا عادي مخلوق نه ده، دا شیطاني بلا ده. یوازې د الله په نوم به ماتېږي. خلکو مشعلونه واخیستل، قرآن شریف یې تلاوت کوه او د هغې کټیا ته روان شو. کله چې ښځې هغوی وولیدل نو په قهر یې چیغه کړه تاسو زما مخه نشئ نیولی.
هغه په خلکو حمله وکړه راسه ما خو خلکو پرې تعقیب اور کړي واچاوه. هغه دومره زورورې چیغې ووهلې چې د ټول کلي خلک ولړزېدل. ورو اور ټول بدن وسوځاوه او بلا په خاورو بدله شوه. راسه ما او بلا په خاورو بدله شوه. د پای ویره. خلکو فکر وکړ چې هر څه ختم شول، خو هماغه شپه د کلي یوې کوچني نجلۍ د ځنګله له طرفه یو نری خندا واورید. هغې خپلې مور ته وویل: مورې، هغه ښځه بیا راغله. مور یې بهر وکتل. هلته هیڅوک نه وو، خو د ځنګله په تیاره کې 2 سرې سترګې بلیدې. پای.